د اختر په ورځ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ژمنې په اساس د دوشنبه ورځ راهیسې په کابل او ولایتونو کې د طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ پیل شوې ده. د ولسمشر غني د ژمنې په اساس په پام کې ده چې 880 طالب زندانیان خوشي شي. حکومت دغه خوشي شوو زندانیانو په اړه ډیر معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د هرات ولایت کې 8 زندانیان تیر ورځ خوشي شوي دي. د هرات چارواکي وایي چې دا زندانیان مستول مخالفینو چې په بادغیس او هرات کې نیول شوي وو. د هرات والی ورته وایي چې تمه لري ترڅو د جنگ په میدان کې بیا ورسره مخ نشي. طالب خوشي شوي زندانیان داسې ځواب ورکوي: ما هم این امیدواری داریم که بار دیگر با همراه افغانها نجنگیم و افغانها را مورد خشونت قرار ندهیم و ای که طالب هایی که جهاد میکنن به واسطه خدا بیرون شدن دم میزنن که ما اسلام هستیم، همون طالبی که طفل رو بکشه او طالب بلکه نه مسلمان هم نمیگیم. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټویټر کې د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی. ویلي دي چې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅې فضا ښه کوي. اوږدمهاله سوله د ټولو اړخونو په بخښنه کې ده. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره د حکومت له لوري د بندیانو د خوشي کولو اقدام ښه ګام بللی او د دې پروسې دوام یې غوښتی. خو طالبانو ویلي چې په 880 خوشي کیدونکو زندانیانو کې 211 دوی پورې تړلي طالبان دي. پاتې نور په چاپو کې نیول شوي دي. طالبانو دا هم ویلي چې د زندانیانو د خوشي کولو لړۍ د کابل له پولیس څرخي او باګرام نه پیل شوې ده. خو ښه خبره به دا وای چې حکومت د زندانیان داسې خلاص کړي وای چې هغه برملا ښکاره کړي وای او طالبانو په واک کې ورکړي وای یا مثلا خلکو لیدلي وای ډېر به ښه وای. ځینې څېړونکي د طالب زندانیانو خوشي کول د سولې له بهیر سره مرسته بولي. تقریبا 900 طالب بندیان خوشي شول. که څه هم دلته ډېر نیوکې په اشرف غني باندې کېږي، خو اصلي خبره دا ده چې دا غوښتنه د امریکایانو تر څو چې د قطر یا د سولې مذاکرات په بهیر کې یو چټکوالی راشي. د طالب زندانیانو د خوشي کولو دا لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ښایي په قطر کې له طالبانو سره اووم پړاو مذاکرات ته ورشي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.